له امنیتي ځواکونو سره د خلکو مینه او له دوی څخه د خلکو ملاتړ ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. سږ کال دغه ورځ په ټول افغانستان کې په ګرمو ولولو ولمانځل شوه. هیله لرو چې افغانستان کې سوله راشي او دغسې ورځې البته دغه د خوښۍ ورځې په شور او ولولو او په خوښۍ سره لا هم لکه نن غوندې ولمانځل شي. دلته د اردو پولیس او امنیت ټول وسایل تجهیزات د نندارې ته وړاندې کیږي او دوی مشخصه توګه هر ارګان خپل د بیلابیلو صنفونو تجهیزات به نندارې ته وړاندې کوي. همداراز بله برخه زموږ د نظامي وسایطو د هغه به نندارې ته وړاندې کیږي. هوایي ځواک دی چې هغوی به خپل نمایشات لري او همداراز دننه پوړونو کې اول پوړ ټول د عکسونو نندارتون دی، دوم منزل د نظامی تجهیزاتو نندارتون دی او دریم منزل هغه سینما ده چې زموږ هیوادوال کولی شي راسي د دفاعي او امنیتي ځواکونو پورې اړوند فلمونه چې آماده شوي دي هغوی کولی شي له نږدې وګوري. سکتور امنیتی و دفاعی به شمول وزارت امور دفاع، وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تمام تجهیزات، یک بخشی از تجهیزات و توانایی‌های خود به نمایش میگذارند. هموطنان ما به گونه رایگان میتونن به این نمایشگاه تشریف بیارن و توانایی و ظرفیت قوای مسلح افغانستان را از نزدیک تماشا کنند. خوب و یکی از روزهای مبارک است از دید ما که ما میتونیم با اشتراک دمچو برنامه مورال نیروی امنیتی خود بلند ببریم تا باش ما در این وضعیت جنگی که فعلا کشور ماست از کشور خود بهتر و خوبتر دفاع کنیم. ډېر د خوشحالۍ ویاړ کوم او موږ انشاءالله سل په سله اطمینان یو چې موږ همدغه امنیتي ځواکونه به د دې هیواد ساتنه کوي. هغه ځواکونه چې زموږ په سرحد کې اوس پراته دي دلته شتون نه لري. زه د دې ځای نه پر هغوی غږ کوم چې دښمن ته ماته ورکړئ او انشاءالله ستاسې تر څنګ خپل ولس ولاړ دی او ولس به ستاسې حمایت کوي. بیا هم په دښمن دا غږ دی چې د پردیو غلامیتوب دې پرېږدي، را دې شي د خپلو زړورو ځواکونو تر څنګ دې ودرېږي، د سولې پروسې ته دې لبیک ووایي او خپل وطن ته دې راشي. په پردي وطن کې عزت نشته. نن د خپلو سربازانو دپاره وینه ورکړو تر څو موږ هم د هغوی سره مټ په مټ د هېواد لپاره کمک وکړو. اتحاد اتفاق ما به اندازه مستحکم است که میتونه مثل یک مشت آهن به دهنشان باشه. ما طالب او داعش دا هغه دی چې راسي ډول کړي سولې لاره غوره کړي او د سولې لاره نه غوره کړي او دا گاز در میدان. امروز بهترین روز کل ما است و خودم به عنوان یک سرباز اردوی ملی تا که زنده هستم به وطن خود خدمت میکنم. من نیروی امنیتی به دوست دارم. دغه نندارتون د شاه غازي امان الله خان په ماڼۍ کې جوړ شوی دی. دلته د امنیتي ځواکونو لپاره تجهیزات دي، البته هغه نوي تجهیزات چې راغلي دي د ترڅنګ د دوی د ملاتړ لپاره ډیر زیات افغانان او د کابل اوسیدونکي
کې د دې ترڅنګ له ولایاتو خلک راغلي چې له دوی نه ملاتړ وکړي او خلک دلته ډیر خوشحاله دي، له دوی ملاتړ کوي، د دې ترڅنګ د امنیت احساس کوي او ټول دغه غواړي چې زموږ په افغانستان کې سرتاسري سوله او امن راشي. لیمه سپیڅلې، زاویه نیوز، کابل.